د پکتیکا ولایت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مسؤلین وایي چې په یاد ولایت کې د رایې اچونې په 116 مرکزونو کې د 388 محلونو رایې بیا شمیرل کیږي. پکتیکا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر سرپرست حقمل په دې اړه له میلمه راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ذکر شویو محلونو رایې ځکه بیا شمیرل کیږي چې د ټاکنو په ورځ ترې بېلابېل شکایتونه ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د رایې د بیا شمیرنې دغه پروسه شاید تر 3 ورځو پورې تفاهم وکړي. پکتیکا کې 116 مرکز دي ټول ټال او په دې کې 300 محله دي چې په دې کې 388 محله د بشماري لپاره تللي او بیا شمیرنه کیږي. حقمل وویل چې د رایو د بیا شمیرنې دغه بهیر ته تر اوسه یوازې د دولت جوړونې ټیم استازي ورغلي دي، خو د نورو ټاکنیزو ټیمونو استازي ورته نه دي حاضر شوي. په ورته مهال په دې ولایت کې د شکایاتو کمیسیون استازي هم وویل چې د اوس لپاره یوازې د همدغو محلونو رایه بیا شمیرل کیږي او د یادې پروسې د پیل په موخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مرکزي دفتر څخه څو کسیز پلاوی هم پکتیکا ته راغلی دی. له کابل څخه د راغلي پلاوي په استازولۍ یو تن وویل د یادو محلونو رایه به د فیفا، ټیفا، د نمایندانو د استازو او نورو ملي او نړیوالو څارونکو بنسټونو په مخ کې بیا شمیرل کیږي او د کمیسیون د ځانګړي طرزالعمل له مخې به پاک او ناپاک رای سره بیلوي. یکی از اهداف کمیسیون شکایت انتخاباتی هم است که تامین عدالت انتخاباتی رو به وجود بیاره و شفافیت رو به وجود بیاره. خاصتا فقط به خاطر 388 محلی که به تفتیش و بازشماری رفته ما را با حضور داشت ناظرین و شما اعضای محترمی که هستین در اینجا حاضر هستین او را ما تفتیش و بازشماری میکنیم. په ورته مهال پکتیکا کې د ټیفا استازی حضرت شاه که څه هم دغه پروسه خورا اړینه بولي خو په دې اړه بیا اندېښنه شي چې د رایې د بیا شمیرنې په دغه بهیر کې یوازې د دولت جوړونې ټیم استازي شتون لري او د نورو انتخاباتي ټیمونو نمایندګان پکې نشته. هغه د ملي او نړیوالو بنسټونو د استازو په شتون سره ډاډ څرګند کړ چې د پروسه به پوره شفافه پر مخ لاړه شي، خو په وینا یې چې وخت کم په نظر کې ورته نیول شوی دی او یوازې په 3 ورځو کې شاید د 388 محلونو رای بیا ځلې ونه شمیرل شي. پروسه ډیره مهمه ده، خورا مهمه ده. دغه روند بازشماری ده دا باید خامخا تکمیل سي، خو بدبختانه سي بعض نور کاندیدانو یا انتخاباتي ټیکټونو کسان نه دي راغلي، یوازې دولت ساز ټیم انتخاباتي ټیکټ کسان راغلي دي او د نور موجودیت نه لري او د شکایت کمیسیون او ناظر نهادونه دلته موجودیت لري. د یادونې وړ دی چې د ولسمشرۍ ټاکنې د تیرې تلې په 6 نیټه ترسره شوې، خو تر اوسه یې لومړنۍ پایلې هم نه دي اعلان شوي. د ټاکنیزو ټیمونو یو شمېر غړي غوښتنه کوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیونونه د خپل کارونه چټک او پایلې د ژر له ولس سره شریکې کړي، خو په هیواد د نن او بهر کې ځینې اشخاص بیا له انتخاباتي کمیسیونونو غواړي چې د وخت پر ځای د یوازې شفافیت په نظر کې ونیسي.